السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د التقوا د لوړو زده کړو مؤسسې ښاغلو محصلینو لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې ټول درسونه مکتب عموما پوهنتونونه چې دي دا رخصت شوي دي د کرونا له وجې نو په دې خاطر د التقوا د لوړو زده کړو مؤسسه هم غواړي چې باید انلاین زده کړې ترسره شي نو په دې خاطر زه راځم نن خپل انلاین ویډیو چې ده ثبت کومه زما نوم فهیم الله دی او کوم ټاپک باندې چې زه خبرې کوم دا د 5م سیمسټر لپاره دی البته د بی بی اے ډپارټمنټ لپاره نو زموږ د ټاپک عنوان دی پروجیکټ منیجمنٹ لایف سایکل پروجیکټ منیجمنٹ لایف سایکل یا په پښتو کې ورته موږ وایو چې د پروژې د مدیریت لایف سایکل چې دی د ژوند دورې ته وایي د پروژې د مدیریت د ژوند دوره یعنی انسانان هم د ژوند دوره لري انسان را پیدا شي 10 کاله 20 کاله 30 کاله عمر ولري او له هغې نه وروسته وفات کیږي همدارنګه یو پروژه چې موږ شروع کوو دا هم یو سپیسیفیک سټارټ لري په هغې کې ځینې مراحل چې دي دا طی کیږي او بالاخره دا پروژه چې دا کمپلیټ کیږي نو په دې خاطر سپیسیفیک سټارټ شو او همدارنګه سپیسیفیک اینډ دی نو په همدې خاطر موږ دې ته څه وایو پروجیکټ منیجمنټ لایف سایکل یا د پروژې د مدیریت د ژوند دوران دغه د پروژې د مدیریت دوران چې دی دا موږ ته های لیول پروسس فار ډیلیورینګ سکسسفل پروجیکټ دا طریقې موږ ته راښیي اصلا دا موږ ته راښیي چې موږ څنګه کولی شو یو کامیابه پروژه ترسره کړو د کامیابې پروژې د ترسره کولو لپاره موږ باید په پروجیکټ منیجمنټ لایف سایکل باندې ځان پوه کړو نو په پروجیکټ منیجمنټ لایف سایکل کې مختلفې مرحلې وجود لري او په هرې مرحلې کې موږ خپلې آیډیاګانې رامنځته کوو همدارنګه د دغه پروجیکټ لپاره ګولز یا اهداف ټاکو بل د دې پروژې د عملي کولو لپاره موږ پلان استعمالو پلان جوړو او بالاخره دغه پروژه چې موږ شروع کړې ده دا کمپلیټ کوو هغه اخري نهایت ته رسوو نو عموما پروجیکټ منیجمنټ لایف سایکل چې دی دا 4 مرحلې لري 4 اوله مرحله چې کوم د دې ته انیشیشن وایي انیشیشن دویمه مرحله چې د پلان دی پلانینګ یا پلان او دریمه مرحله چې د ایگزیکیوشن ده ایگزیکیوشن څلورمه مرحله چې کوم د هغې ته کمپلیشن وایي یا کلوژر ورته وایي دا 4 مرحلې چې دی په پروجیکټ منیجمنټ لایف سایکل کې چې دی موږ تکراروو انیشیشن اوله مرحله یا انیشیشن دا پښتو کې موږ د ابتکار مرحله ورته وایو یا د شروع مرحله ورته وایو دویمه مرحله چې کوم د پلانینګ یا د تصمیم نیونې مرحله دریمه مرحله ایگزیکیوشن ده د عملي کولو مرحله یا د تطبیق مرحله ورته وایي او څلورمه مرحله چې کومه د هغې ته کلوژر وایي یا د اختتام مرحله نو په دې هرې مرحلې کې په خلاصه ډول زه درته اوس دا تشریح کوم په انیشیشن مرحله کې موږ 3 خبرې په نظر کې نیسو په دې کې موږ کوم کارونه کوو اول ډیولپ ا بزنس کیس دی کله چې موږ یو پروجیکټ شروع کوو یا یو پروجیکټ اخلو د هغې لپاره باید موږ پروپوزل ولیکو پروپوزل د پروپوزل نه هدف دا دی چې باید موږ خپل ځان خپله کمپني کومې پروجیکټ چې موږ چا سره ترسره کړي کوم ارګنایزیشن سره یا وزارت سره د هغې یو خلاصه لیکو د دې پروپوزل هدف دا دی تر څو موږ وکولی شو چې دغه پروجیکټ موږ ترلاسه کړو ځکه وزارت ته یا یو ریاست ته مختلف پروپوزلونه راځي او د دغه پروپوزلونو په نتیجه کې هغه پروپوزل سلیکټ کیږي چې هغه بینیفټس پیدې پکې ډېرې وي او کاسټ چې کوم وي دا کم وي نو بالاخره لومړی کار موږ چې کوو د پروژې د شروع لپاره موږ باید بزنس پلان ولرو مطلب پروپوزل جوړ کړو دویمه مرحله آیډنټیفای سکوپ موږ باید خپل وسعت معلوم کړو ساحه معلومه کړو سکوپ اصلا ساحې ته وایي زموږ پراخوالی څومره دی زموږ عمق څومره دی دا باید موږ معلوم کړو او دریمه خبره یا دریمه مرحله چې په دې کې موږ ترسره کوو هغې ته آیډنټیفای پروجیکټ سټیک هولډرز ورته وایي موږ باید هغه خلک وپېژنو چې د دې پروژې نه فایده اخلي فایده سټیک هولډرز متاثره کیدونکي ته وایي یعنی هغه خلکو ته وایي چې د دې پروژې نه استفاده اخلي لکه د کلي ملکان شو عموما دا کلي کې چې څوک اوسیږي او د دغه پروجیکټ نه استفاده اخلي دې ټولو ته موږ سټیک هولډرز وایو نو د دې مرحلې نه وروسته بیا راځو دویمه مرحله چې د هغې ته پلانینګ وایي
په پلانینګ کې موږ 3 کارونه ترسره کوو. اول دا دی کریټ ا ورک فلو ډاکومنټ. د کار د شروع لپاره باید موږ ډاکومنټیشن وکړو، اسناد چمتو کړو. اسناد خدای نه خواسته که سبا یو څوک راځي په موږ باندې عریضه کوي چې یاره دا کار ته چا په اجازه شروع کړی، تا سره باید د مخکې نه اسناد موجود وي. نو دې ته موږ وایو چې ورک فلو ډاکومنټ. دویم کار چې موږ په پلانینګ کې کوو هغې ته وایي ګیدر ریسورسز، د منابعو یا د سرچینو راټولول. کومو سرچینو ته چې موږ ضرورت لرو دا ټولې سرچینې به ته موږ راجمع کړو. د مثال په ډول که موږ چېرته کنسټرکشن کوو، موږ تیږې ته ضرورت لرو، خښتې ته ضرورت لرو، اوبو ته ضرورت لرو، سیمنټو ته ضرورت لرو، شګې ته ضرورت لرو، کارکوونکو ته ضرورت لرو. دغه چې دي دا ټول زموږ ریسورسز دي چې موږ باید استعمال کړو. دریم کار چې په پلانینګ کې موږ کوو هغې ته اسټیمیټ بجټ. د خپلې بودیجې لپاره باید موږ پیشبیني وکړو. پیشبیني یاره موږ یو کنسټرکشن کوو لس منزله، یا فرض کړه د التقوا د پونځي لپاره موږ یو تالار جوړو. تالار د اوس نه به ځان سره باید سوچ وکړو چې یاره زموږ خښته به څومره لګي، د خښتې قیمت په څومره وي، سیمنټ په څومره لګي، همدارنګه شګه به څومره لګي، کارکوونکي چې څومره موږ نیسو د هغوی تنخواګانې، معاشونه، ګارډ دی، اشپز دی، ډریور دی، دا ټول باید موږ په نظر کې ونیسو او د دې لپاره موږ پیشبیني وکړو. کله چې دا مرحله خلاصه شي له هغې نه وروسته راځو ایګزیکیوشن ته. ایګزیکیوشن وایي د تطبیق مرحله. د تطبیق په مرحله کې تقریبا موږ 3 خبرې چې دی دا په نظر کې نیسو یا 3 کارونه کوو. اول دا دی چې بریف ټیم ممبرز دی. لومړی کار به دا وکړو چې موږ به د خپل د ټیم غړي چې کوم دی د دوی انټروډکشن به وکړو، د دې معرفت به وکړو یو بل ته چې مثال دا زموږ ټاپ لیول منیجر دی، دا سینیر منیجر دی، دا میډل منیجر دی، دا زموږ اشپز دی، دا ډریور دی. دغه ټیم ممبرز چې کوم دی غړي دا باید یو بل ته موږ معرفي کړو. دا د دې لپاره ښه دی که سبا یو ځای کې مشکل راځي پروجیکټ کې نو هر چاته خپل کار معلوم وي چې د دې مسؤل دغه کس دی. دویم کار پکې دا دی په ایګزیکیوشن چې مانیټور کوالټي اف ورک. موږ باید د خپل کار معیار چې دا وساتو، د دې نظارت وکړو. نظارت مانیټور اصلا نظارت ته وایي. کم کار چې ته کوې ته باید د دې نظارت وکړې چې کومه کوالټي تا د خلکو سره پرامیس کړې، وعده دې ورسره کړې ده، هماغسې باید ته څنګه کې اماده کې ورسره. دریم کار باید څه وکړې؟ منیج بجټ. یو پلانینګ دی چې په پلانینګ کې موږ اسټیمیشن وکړو چې یاره زموږ دومره بودیجې ته ضرورت لري. اوس دغه بودیجه چې ده دا عملا موږ تطبیقوو. په دې کې کیدای شي موږ باندې کاسټ یو دم اوچت شي، قیمتونه لوړ لاړ شي، یا زموږ یو بل کارکوونکي ضرورت شي، د دې معاشونه اضافه کیږي، خښتې ته ضرورت پیدا شي، سیمنټ ته. نو ته باید د کار په دوران کې دا خپله بودیجه چې کومه ده د دې باید صحیح نظارت وکړي، او نظارت ته چې درست وکړو نو ته کولی شي چې سکسسفولي کمپلیټ یور پروجیکټ وکړي. څلورمه مرحله هغې ته کلوژر وایي. په کلوژر کې موږ 3 کارونه ترسره کوو. اول کار پکې دا دی چې موږ باید انالایز پروجیکټ اینډ ټیم ریزلټس وکړو. دا د خپلې پروژې او د خپل ټیم دا کړنې چې دی د دې ارزیابي وکړو. کله چې پروژه ختمه شوه موږ باید وګورو چې یاره دا زموږ ټیم کوم کارم چې کوم کس ته سپارلی دی درست کړی که نه، همدارنګه پروژه چې چا سره څه رقم واده ایښې وه دی صحیح تطبیق کړې ده که نه. دویمه مرحله دا دی، دویم کار پکې دا دی چې ډاکومنټ پروجیکټ کلوژرز. د پروژې د اختتام لپاره باید موږ څه وکړو؟ اسناد چمتو کړو. که سبا موږ د څوک پوښتنه وکړي چې یاره دا پروژه نه ده ختمه شوې، باید موږ ورته اسناد ولرو چې دغه اسناد دی او په دې اسنادو باندې موږ خپله پروژه سرته رسولې. او دریم کار په دې کې دا دی چې اکاونټ یوزډ ان ان یوزډ بجټ. د بودیجې هغه بودیجه چې موږ استعمال کړي او کوم چې نه ده استعمال کړي د هغې محاسبه کول دي. دا باید محاسبه ورکړو مشرانو ته یا وزارت ته بیرته موږ راپور ورکړو. راځو اوس دغه یو مرحله چې ده لږ په ډیټیل سره تشریح کوو. نو اوله مرحله چې کوم هغې ته انیشیشن وایي. په دې انیشیشن مرحله کې موږ څنګه کوو؟ اول کار دا کوو چې موږ باید پروپوزل جوړ کړو. پروپوزل د پروپوزل سره باید هغه پرابلم هم تشخیص دا پروژه ولې موږ کوو، په کوم اساس په کوم مشکل باندې موږ یو پروجیکټ کوو. مثال یو ځای کې سړک خراب دی، دا سړک ته جوړېدا یو پروجیکټ دی. یو پل غورځېدلی د پل جوړول دا یو پروجیکټ دی. یو هسپتال جوړی، یو سکول جوړی، یو مسجد جوړی، یو تالار جوړی، دا ټولې پروجیکټ دي. یا هغه اپورچونټي چې موږ سره په لاس کې ده دغه څنګه کوو؟ دا باید ګریب کړو، سیز کړو، دا باید پیدا کړو. نو د دغه سټپ په دوران کې موږ د پروژې لپاره اهداف ټاکو. اهداف لومړی خبره دا ده هر کله چې موږ یو کار کوو باید موږ خپل اهداف ولرو. بل دا دی چې ډیټرمن ویدر د پروجیکټ از فیزیبل. موږ دا خبره هم باید په نظر کې ونیسو چې آیا دا کم پروجیکټ موږ ترسره کوو دا امکان لري که نه لري. د هغې د امکانیت په حق باندې خبرې وکړو او کوم میجر ډیلیوریبلز چې د پروجیکټ په اخر کې موږ خلکو ته عرضه کوو دا باید موږ په نظر کې نیسو. لکه مثال یو کس وایي، یو تجار راشي چې وایي زه التقوا پوهنتون ته یو
تالار جوړوم دا د پروژې په اخر کې دا تالار سپارل همدغې ته موږ ډیلیوریبلز ویو نو ځینې سټیپونه دي چې موږ په انیشیشن حالت کې چې په نظر کې نیسو اوله خبره پکې دا ده چې انډرټیکینګ ا فیزیبیلیټي سټډي موږ باید درسته مطالعه وکړو یو ځای کې چې موږ پروجیکټ شروع کوو د پروجیکټ د شروع نه مخکې هغه ساحې کتل چې یاره دغه ساحه موږ وګورو چې دې کې پروجیکټ امکان لري که نه لري اپرچونټي پکې شته که نشته دې کې موږ فایده لرو کاست په پې څومره راځي همدارنګه تھریټس اختارونه پکې شته که نشته دویم آیډنټیفاینګ سکوپ دی موږ باید خپله ساحه معلومه کړو چې زموږ وسعت او پراختیا باید څومره وي بل آیډنټیفاینګ پروجیکټ سټیک هولډرز د دې نه مطلب دا دی چې هغه خلک د دې پروژې نه متاثره کیږي او فایده ترې اخلي دا خلک باید موږ وپېژنو او ډیولپینګ ا بزنس کیس پروپوزل باید جوړ کړو د پروپوزل جوړول د دې لپاره دی تر څو چې موږ پروجیکټ ترلاسه کړو او اخیری خبره په دې اوله مرحله کې دا ده چې ډیولپینګ ا سټیټمنټ اف ورک د کار د شروع لپاره باید موږ اسناد چمتو کړو چې په دې کې پروجیکټس اوبجیکټیوز راځي د دغې پروژې اهداف دي سکوپ دی ډیلیوریبل دي دا چې موږ مخکې معلوم کړي دا باید په دې کې ترسره کړو دویمه مرحله چې کوم د پلانینګ نو خبره دا ده چې موږ پروپوزل جوړ کړو او پروژه هم ترلاسه کړله زموږ پروژه ومنل شوه اوس موږ باید پلانینګ جوړ کړو چې دغه کار به څوک کوي دغه کار لپاره خلک تعیین کو او د هر کار لپاره باید موږ تقسیم اوقات جوړ کړو ټایم لاین ورته جوړ کړو چې دا کم کار باید په څومره وخت کې ترسره شي بل داسې کوو چې بریک ډاون د لارجر پروجیکټ انټو سمال ټاسک موږ په دې مرحله کې څنګه کوو دغه غټه پروژه چې دا په وړو برخو باندې تقسیمو او هر چاته چې د خپله برخه دا څنګه کوو سپارو د دې هرې برخې لپاره موږ سکیجول د هغې د پوره کولو لپاره موږ تقسیم اوقات یا جدول چې دی دا جوړوو نو بل دا دی کریټ سمالر ګولز ودن د لارجر پروډکټ په دغه وړو په دې غټې پروژې کې چې کله دا غټه پروژه هم چې کله په وړو برخو باندې تقسیم کړه نو د هر یو برخې لپاره باید موږ خپل اهداف وټاکو تر څو دغه اهداف څنګه کړو دا موږ ترلاسه کړو همدغه واړه د اهدافو ترلاسه کول بالاخره موږ دې نتیجې ته رسوي چې دا غټ پروجیکټ څنګه کړو دا ترسره کړو نه ځینې سټیپونه هم شته دی چې دا موږ باید په پلانینګ کې ترسره کړو اول دا دی کریټینګ ا پروجیکټ پلان د پلان جوړول دي دلته د پلان نه مطلب دا دی چې موږ د هر کار لپاره ټایم لاین وټاکو تقسیم اوقات جوړ کړو چې په دې کې پیزز اف د پروجیکټ دي چې هر فیز یا هر مرحله د پروجیکټ باید څومره وخت کې خلاصه شي د ټسک ټو بی پرفارم کوم کارونه چې موږ ترسره کوو د دې لپاره باید تقسیم اوقات جوړ کړو پاسبل کنسټرینټس او کوم خنډونه که چېرته رامنځته کېږي د هغې لپاره د حل لارې پیدا کړو دویمه خبره پکې دا ده یا کار باید موږ پلانینګ کې څه وکړو کریټینګ ورک فلو ډیاګرام د خپل کار د کولو لپاره باید یو تشکیلات جوړ کړو تشکیلاتي چارټ چې ورته وایي چېرې مثال که موږ یو تالار جوړو نو اول به تعداد جوړو تعداد یو میاشت دو میاشتې وخت اخلي درې میاشتې وخت اخلي هغې نه وروسته بیا د دې چاردیوالي ده او بیا دا نور کارونه یې ترسره کول دي بله خبره دا ده چې اسټیمیټینګ بجټ د خپلې بودیجې لپاره باید موږ پیشبیني وکړو چېرې په دغه پروجیکټ باندې خو موږ پیسې واغستلې په هر کار باندې باید څومره مصرف راځي دغه مصارف باید موږ ټول څنګه کو سره وستنجوو له هغې نه وروسته ګیدرینګ ریسورسز کومو منابعو ته چې موږ ضرورت لرو منابع دا ټول سره یو ځای کړو د منابعو یو ځای کول پکار دي او بالاخره انټنسپیټینګ ریسکس ان پوټینشل کوالټي روډ بلاکس کوم خنډونه چې رامنځته کېږي مخکې نه پروجیکټ منیجر ته باید پته وي کیدای شي چې موږ یو پل جوړو سیلاب په نظر کې ونیسو چې یا خدای نخواسته داسې غټ سیلاب رانشي دا یو ریسک دی یا زلزله رانشي د هغې مقاومت 15 کاله 10 کاله دا ټول هغه خنډونه دي چې پروجیکټ منیجر باید د مخکې نه ورته موجود وي او د دې لپاره باید د سلوشن ولري کله چې د پلانینګ مرحله خلاصه شوه هر چاته خپل پلانینګ ورکړلو له هغې نه وروسته د تطبیق مرحله یا درېیمه مرحله چې کوم د اکزیکیوشن شروع کېږي اوس عملا غواړو چې دا پروژه څنګه کړو دا ترسره کړو نو داسې وایي چې ناو اټ از ټایم ټو ګیټ ټو ورک باید موږ کار شروع کړو پلانینګ د جوړ کړلو تصمیم د بیګانه ونیولو چېرې سبا به زه کابل ته ځم په 8 بجو باندې یو انټرویو لري نو ته باید د شپې نه اوس بیگ تیار کړي موټر غم وکړي تر څو خپل ځای ته په خپل وخت سره ورسیږي نو اوس چې د تطبیق مرحله ده نو دا مرحله چې د ایگزیکیوشن فیز ټرنز ان یور پلان انټو اکشن دا زموږ دغه پلان چې دا په عمل باندې اړوي په عمل باندې نو د پروجیکټ منیجرز جاب ان دیس فیز اف د پروجیکټ منیجمنت لایف سایکل کې څه ټو کیپ ورک آن ټریک د پروجیکټ منیجر کار دا دی چې هر کار باید په خپل وخت سره ترسره کړي اورګنایز ټیم ممبرز د خپل د ټیم غړي چې دي د کار غړي دا باید تنظیم کړي تقسیم اوقات د دې نه نظارت باید وکړي and make sure the work is done according to the original plan
او بل اخره دا منیجر هم باید په دې باندې ځان مطمئن کړي چې یاره دا کوم کار ترسره کیږي دا د پلان مطابق روان دی. نو راځو ځینې سټیپونه هم په دې کې شته. ځینې کارونه باید موږ په ایگزیکیوشن کې ترسره کړو. اول دا دی چې کریټینګ ټاسک ان اورګنایزینګ ورک فلوز. موږ باید کارونه څنګه کړو، دندې را پیدا کړو، دندې تقسیم کړو او د هرې دندې لپاره باید موږ ورک فلوز ولرو، تشکیلات ولرو، هر چاته خپله دنده وسپارو. د دې نه مطلب دا دی چې کار باید اهل کارو ته وسپارل شي. کله چې کار اهل کار ته وسپارل شي او هغه کس ته وسپارل شي چې دی پې پوهېږي، نو زموږ کارونه په خپله منظمه توګه ترسره کیږي. بل بریفینګ ټیم ممبرز ان ټاسک، دا کوم ټیم چې موږ سره دی دوی ته باید د خپل کار په باره کې چې دی معلومات ورکو چې یاره دا کار څنګه ترسره کیږي. د مثال په ډول زه د پروجیکټ منیجمنټ استاد یم، اداره باید ماته پلان راکړي چې دا ستا پلان شو او په دې سیمسټر کې به د دې پلان مطابق رواني. نو زه کولی شم چې خپل پلان ویکلی چې دی دا ابزرو کړم، د دې نظارت وکړم. که چېرته ما سره پلان نی او محصل سره پلان نی، نو کار څه موږ وویلو بیا کیسه خرابېږي. کیدای شي موږ داسې بعضې شی نه وي چې هغه په دې کلاس کې مهم نه وي. نو چې پلان ما ته په لاس راکړل شو، اداره باید ما ته پلان تشریح کړي چې دا ستا د اولې هفتې، دا د دویمې او دا د درېمې هفتې. همدارنګه د پروجیکټ کارونه هم همدغسې دي. کله چې چاته یو دنده وسپارله، دنده باید ته هغې ته تشریح کړي چې دا دنده باید څنګه ترسره شي. درېیمه خبره پکې دا ده په دې ایگزیکیوشن کې چې مانیټورینګ کوالټي اف ورک. دا کوم کار چې موږ کوو د دې معیار باید په نظر کې ونیسو. معیار که په نظر کې ونه ساتل شي او کار د خلاص شي، نو امکان دی ولري چې یو هفته یا 3 هفتې وروسته یا یو میاشت وروسته دا کوم کار دی چې کړی دا به مکمل خراب وي او ختم وي. نو هر کله چې موږ باید یو کار کوو په هغې کې باید خپل صدق ترسره کړو، ځکه دا د پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. یو تالار جوړی، هماغسې معیاري تالار چې سره کم دی د خلکو سره وعده ایښې ده باید ته جوړ کړي. بله خبره دا ده چې منیجینګ بجټ دا د خپلې بودیجې د دې نظارت هم کوي، ځکه اوس ایگزیکیوشن مرحله روانه ده. نو په همدې خاطر یو پلان کې تا خپل بجټ بودیجه ورکړې ده او یو د عملي کولو په وخت کې تا بودیجه باید د دې نظارت مهم دی. مثال ته وایې چې په تیزابونو باندې زما باید 1,00,000 افغانۍ استعمال شي، نو هماغسې وګوره چې 1,00,000 افغانۍ ته استعمال کړي دي، که کمې دي استعمال کړي یا زیاتې دي استعمال کړي دي. د دې ټولو نظارت باید وکړي. کله چې دا مرحله خلاصه شي، نو بالاخره راځو اخري مرحلې ته، یا هغې ته موږ څه شی وایو، کلوژر ورته وایو، د اختتام مرحله. د اختتام مرحلې نه مطلب دا دی چې موږ باید فاینل ډیلیوریبلز چا سره چې د اخري عرضې واده کړې ده هغه باید هغې ته وسپارو. ریلیز پروجیکټ ریسورسز، کومو منابعو څخه چې موږ استفاده کړې د دې یو لیست برابر کړو. اینډ ډیټرمن د سکسس اف پروجیکټ، او د خپلې پروژې د کامیابي چې دا څنګه کړو، دا خلکو ته وښیو چې دغه پروجیکټ ما واخیستلو او بالاخره صحیح منظم چې دی خلاص شو. نو بیکاز د پروجیکټ منیجر ورک از ور، دا ګوره دلته یوازې دا نه ده چې د پروجیکټ منیجر بس کار خلاص شو، نور داسې کارونه دي چې هغه باید ترسره کړي. there are still important things to do. نور کارونه هم شته دي چې هغه باید ترسره شي. نو including evaluating what didn't work with the project. موږ باید په پروژه کې هغه کارونه چې موږ ترسره کړي دي او هغه کارونه چې موږ نه دي ترسره کړي د دې ارزیابي وکړو، چې کوم کارونه موږ ترسره کړي چې وګورو یاره دا کارونه څنګه ترسره کړي، ښه هم ترسره کړي، خراب هم ترسره کړي، دا ټولو په باره کې باید موږ ډاکومنټیشن وکړو. نو ځینې سټیپونه هم شته دی چې موږ باید په نظر کې ونیسو. اول دا دی چې انالایزینګ پروجیکټ پرفارمنس، د خپلې پروژې د کارکوونکو یا د پروژې د دې نظارت ارزیابي وکړو. دا پروژه چې موږ خلاصه کړله، دا مو ښه خلاصه کړله، خرابه مو خلاصه کړه، بالاخره اخره کې یو موږ ارزیابي وکړو. لکه سړی چې یو دفتر ته لاړ شي، یو خلک ورته ناست وي چې یاره یا دلته موږ یو استاد نوی راځي د هغې نه یو ډیمو اخلي، ارزیابي کوي یې په اخره کې چې دا استاد کولی شي چې دلته درس ورکړي که نه. نو ارزیابي چې ده دا ډېره مهمه ده، یعنی خپل دا کارونه وګورو، همدارنګه خپل بجټ وګورو چې یاره موږ بجټ صحیح استعمال کړی دی که نه. بل انالایزینګ ټیم پرفارمنس، د خپل ټیم پرفارمنس چې دی د دې ارزیابي وکړو چې دا کوم خلک موږ ځان سره نیولي دي آیا دوی دا خپل کارونه په درست شکل ترسره کړل که نه. دا د دې لپاره چې آینده کې که موږ بل پروجیکټ اخلو، که دغه خلکو موږ سره صحیح کارونه ترسره کړي، نو موږ کولی شو چې دغه خلک په راتلونکي پروجیکټ کې چې دی هایر کړو، او که کارونه یې ترسره کړي نه تر څو موږ دې نه یو سبق زده کړو د آینده پروجیکټس لپاره یې څنګه کوو عملي کړو. بله خبره پکې دا ده چې ډاکومنټینګ پروجیکټ کلوزر، د اختتام د پروژې د اختتام لپاره باید موږ څه وکړو؟ موږ ډاکومنټیشن برابر کړو، اسناد برابر کړو. که څوک موږ نه سبا پوښتنه وکړي نو موږ یې باید ترسره کړو. بل کار چې په کلوزر کې د هغې ته وایي کنډکټینګ پوسټ امپلیمنټیشن ریویوز باید وکړو.
د کار په آخر کې د خپل ریویو وکړو د خپل کار ریویو وکړو دا د دې لپاره کوم غلطۍ موږ کړي د هغې نه باید موږ یو درس واخلو او که همدارنګه کار هم صحیح کړي دا هم زموږ لپاره یو درس دی کولی شو چې په راتلونکي پروجیکټس کې چې دی دا عملي کړو اخري خبره پکې دا ده چې اکاونټینګ فار یوزډ ان ان یوز بجټ دا هغه بودیجې چې موږ استعمال کړي او هغه بودیجې چې موږ نه د استعمال کړي د دې محاسبه باید وکړو کومه چې استعمال شوې د هغې ډاکومنټس شواهد باید هغوی ته ورکړو کومه چې نه وي استعمال شوې دا باید په راتلونکي پروژه کې چې دی دا موږ استعمال کړو نو دې سره زما درس اختتام مومي نو د راتلونکي درس لپاره ښې شیبې او ښې چارې او که غواړئ چې دغه درس لیکچر تاسو ترلاسه کړئ نو کولی شئ چې د التقوا د لوړو زده کړو مؤسسې یوټیوب چینل ته تاسو مراجعه وکړئ او هلته دا زما لیکچر ښه په صحیح او درست شکل سره وګورئ که بیا هم څوک مشکل لري کولی شي چې موږ سره تماس کې شي انشاءالله چې موږ ورته تشریح کولی شو ډېره مننه التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور